همدغه شان ده چې ته خبرې وی ټیک نو څه خبرې مخکې وشوې وی هل سمعت عبد الله يقول العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فقال نعم قال وأنا سمعته حضرت عبدالله ابن مسعود وی دا ویلی دی چې سترګې هم زنا کوي لاس هم کوي خپې هم زنا کوي او شرمګاه په هغې باندې یا د هغې تصدیق وکړي هغه کار وکړي العیاذ بالله یا تکذیب وکړي د هغې نه انکار وکړي وی بالکل همدغه شان ده ما هم د هغه نه دا اورېدلي لکه دا تا چې ته اورېدلي بیا یې ورته ووی ما فی القرآن آیة اجمع لحلال وحرام وامر ونهي وی تا اورېدلي دي فهل سمعته عبدالله تا اورېدلي دي د عبدالله ابن مسعود نه چې وی به چې نشته په قرآن مجید کې بل آیت څومره چې جامع آیت دی جامع آیت د دې آیت نه علاوه یعنی دا آیت د ټولو نه جامع آیت دی د حلال او د حرامو او د اوامر او د نواهیو حلال حلال دی حرام حرام دی یو اوامر دی بل نواهی دی اوامر دی ته ویل شي لکه یو بنده په یو څیز حکم ورته میلاو شي چې دا کوي الله فرمایي یو نواهی دی لکه الله فرمایي دی دا کارونه کوي داسې مه کوئ دا نواهی دی وی تا ته دا اورېدلي دي چې عبدالله ابن مسعود به وی چې ډېر جامع په قرآن مجید کې دا آیت دی د حلالو د حرامو د اوامرو د نواهیو ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى وی دا آیت دی هغه ورته وی بالکل اورېدلي مې دي نعم او وانا قد سمعته ما دکه شان اورېدلي دي د هغه نه عبدالله ابن مسعود نه ما هم اورېدلي دي چې دا به وي دی آیت شریف کې الله رب العزت دا حلالو د حرامو د اوامرو د نواهیو د هغې ذکر کړی دی دا د سوره نحل آیت دی او دا هغه آیت دی چې په خطبه د خطیبانو کې دی شامل دی خامخا به خطیبان وایي او د دې وضع او د دې کې ښودل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه کړي دي جلیل القدر تابعیو او ډېر عادل بادشاه د خلفای راشده او د خلفای اربعه حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا هغه په طریقه باندې نو د بیا ویلو چې کله تاسو خطبه کې حمد او ثنا وایي او درود شریف وایي نو بیا پکې دا مو د مؤمنانو وعظ د پاره وایي نو دا آیت شریف پکې خطیبان ټول وایي زمونږ حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایل چې دا هغه آیت دی چې دې ته جامع الخیر والشر وایي یعنی جمع کوونکې د خیر او د شر دواړو څه مطلب د خیر بیانونکې او د شر بیانونکې دی دا به ګورئ اوس مونږ وایو خیر دی وي خو د خیر نه به ځان خبرو نو هله به مونږ په خیر پوهېږو خیر به د خدای نه غواړو د شر نه چې مونږ ځان بچ کوو یول به شر پېژنو نو هله به ترې نه ځان بچ کوو که نه چې اوس د خیر ته شر و شر ته خیر و نو هغه به مونږ څه وکړو مونږ خو به ټول کار ګډوډ کړو حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه کې به د فقر فاقو د دې شوق او ذوق د مال د نه جمع کولو حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه کې دا عادتو چې هغه به وي چې د نبی علیه السلام نه خلک د خیر تپوس کوي د تیره شر کو زه هم خیر به دې عمومي خو چې د شر نه ځان خبر کم چې د دې شر نه ځان بچ کم دې ته تزکیه نفس وایي که ستاسو خیال دا بغیر بیعته بنده چې وي که نه نو اکثر او بیشتر دې وظیفو له زور ورکړي خو سم ډېر ورکړي نو مونږ دا نه و چې دا ښه شی دی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا مؤمنانو ذکر کوئ او ښه ډېرې کوئ
دی وایي زه په دې عمل کوم خو دی څه کوي دی بس صرف خیر پسې ګرځي چې زه ځان له خیر او بس جنت وګټم او د شر خیال نه ساتي چې د شر نه ځان بچ کړم نو کله د خیر کار کوي او ورپسې شر کوي موس کوي او ورپسې د شر کار کوي نو په دغه نه کېږي دا داسې ده بعضې خلک کوي داسې مونځو کې بیا ورشي تحصیل ته نو کس نه پېژني او هغه ته وایي څنګه د ګواهۍ ضرورت شته هغه ورته وایي وایي اوس مې موضوع که راځه چې څه وایي هغه درله کوم لکه ما پېژنې نه زه تا نه پېژنم ما له پیسې څومره راکړې چې څه وایې سړی وایه بس ما ته هغه بله راځي چا ووایي وایي تحصیلونو کې داسې کسان شته چې هغوی سهار ځي او صرف دې له ځي چې پیسې وګټي خلکو له ګواهان وکړي اوه داسې دي دا په مونږ چې د عذابونه راځي دا د دې رذیلانو د لاسه راځي د دغه سړي په رزق کې به برکت نی دغه سړی به مطمئن نی دغه سړي په مال حال او اولاد پای کې به نحوست وي دی به خپل مال په آرام باندې نشي خوړی د ده ژوند کې به د سکون لمحات نه وي دی به د الله د قرب نه لرې وي د ده په د خلکو په زړونو کې به د ده یو پوچی محبت نه وي ما وی دا خدای داسې کار کوي چې نبی علیہ السلام مبارک په آخر وخت کې د دې خبرې تاکید کړو ګورې ځان بچ کړئ د دروغو د ګواهۍ نه شهادت الزور وی نبی علیہ السلام لاستو نو دې شهادت الزور سره راپاسېدو نیغ شو دومره اهم خبره ده نن خلک په ټول په دې کې مبتلا دی ځان خبرول پکار دي موس دی وکړه هلته کې دې روړه کړه بلکې دې موس په ځای باندې چې تا ته کوم هلته کې ګناه دی وای واغسته د هغې نه خبرې په دې موس به الله چېرته معاف کړی وي د الله حق الله معاف کوي خو چې دا پردی حق او د انسان حق دی او الله تعالی به دې هله پرېږدي چې څو پورې درته هغه انسان معافي نه وي او آخرت کې ګوره څوک چاته معافي نه کوي دا واورئ څوک به څه کوي هر سړی به وایي چې زه دته د دنیا غوسه یم د دې دنیا نه دی الله رب العزت مونږه په داسې حال کې بوځي او خپل ځان ته مو دی وغواړي چې زمونږ په سر باندې د هېچا حق نه وي د شر نه هم ځان خبرول پکار معاملات به برابرول غواړي زمونږ عبادات به برابري معاملات به نه برابر زمونږ نیم دین غټ نشته بس ختم دی نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ووی چې جامع آیت قرآن مجید کې دا دی د هغه آیت چې په هغې کې خیر او شر هم بیان شوی دی اوامر او نواهي هم بیان شوي دي افعال په دوه قسمه دي رونو یو اوامر دي بل نواهي دي ما تاسو ته ووی نموز شو روجه شوه زکات شو حج شو دا اوامر دي دا وکئ نواهي څه دي الله فرمایي حرام مخورئ شراب مسکئ نشه مکوئ زنا خواته منې دی کېږئ او دا څیزونه مکوئ دا مکوئ دا مکوئ دې ته منهیات وایي نواهي ورته وایي شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې دې کې الله تعالی د شپږو څیزونو ذکر کوي ان الله یأمر بالعدل والاحسان الله رب العزت فرمایي یقینا الله رب العزت تاسو ته حکم کوي په عدل سره چې عدل کوئ انصاف کوئ او د احسان حکم درته کوي چې احسان کوئ و ایتاء ذی القربا بل الله رب العزت تاسو ته د دې حکم کوي چې خپلوانو ته ورکړه ګوي خپلوان پالئ وینها او منی کوي تاسو الله تعالی عن الفحشاء د فحش کارونو نه مو الله منی کوي فحش کارونه مه کوئ فحش هغه کارونه دي چې موږ ورته په پښتو کې خراب او پلید کارونه وایو ناکاره کارونه والمنکر هغه خبرې چې نامعقوله دي هغه هم مه کوئ نامعقول خبرې هم مه کوئ څه مطلب منکر هغه کار دی چې هغه بد وي بد کارونه مه کوئ نو ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر تاسو الله تعالی د دینه بچ منی کوي چې د دینه ځان بچ کوي دا مه کوئ
والبعي بل الله تعالی تاسو د سرکشۍ نه منع کوي. وینهى عن الفحشاء والمنکر والبعي. بعي څه ته وایي؟ سرکشۍ ته ویلی شي، ظلم ته ویلی شي، زیاتی ته ویلی شي، سرکشۍ ته ویلی شي. بعضې خلک ډېر سرکشي کوي، ډېرې سرکشۍ کوي. الله وله ورکړی مال یې په هغې باندې به دی چې دی نو غرور کوي، تکبر کوي، سرکشي کوي، ظلمونه کوي. دې ته سرکشي وایي. د سرکشه خو فرعون و، انو کوم انجام یو؟ الله څنګه کو؟ الله رب العزت قرآن مجید کې ذکر کوي وفرعون ذی الاوتاد، هغه د میخونو خاوند چې و فرعون، میخونه به یې ټکول، دومره لوی سرکشه او دومره لوی ظالم او جابر. الله تعالی غرق کو پس او د عبرت دپاره الله تعالی د هغه جوسه او د هغه غډانچه د هغه وجود دک شان برقرار وساتل. سمندر را وغورځو سیند الله تر اوسه دی در قیامت پورې وایي. الله فرمایي دی بس تاسو د عبرت دپاره چې خلک ته عبرت واخلي چې دا د هغه سرکشه او ظالم جابر بادشاه دا د هغه انجام دی. نو الله تعالی په دې کې د شپږو څیزونو ذکر کوي چې دا کوئ دا کوئ دا کوئ، دا مه کوئ دا مه کوئ دا مه کوئ. دې آیت ته عبدالله ابن مسعود صاحب وایي چې دا هغه آیت دی چې دا جامع دی. شیخ صاحب رحمت الله علیه به وایي جامع الخیر والشر، دا جامع د خیر او د شر دواړو دی. په دې یو آیت کې څومره مضامین دي، په هغې به دی حضرت والد صاحب رحمت الله علیه به په ګنټو ګنټو تقریر کو. ولید بن مغیره یو ډېر لوی کافر تیر شوی دی، داسې کافر و چې د نبي علیه صلات وسلام په دشمنۍ کې حد ته رسېدلی. خو دا چې و نو دی شاعر مو ادیب مو او مشورې به ټولې کافرانو د ده نه اغوستې چې دا آیت نازل شه چې هغه ته ووایي. هغې ته خو به ورسېد آیت. نو ولید هغه خپل کس ته ووایي چې چا ورته ووایي دا آیت نازل شوی دی، په دې به هم پوهېدل چې آیت نازل شوی دی. نو ولید وی بیا یې ووایه، نو هغه بیا ووایي. نو چې دوباره یې ووایي نو عرب خو دغه شان دي، فصاحتو پکې، بلاغتو پکې او د شعر په لطافتو او د شعر په وزن باندې په هغې ټولو خبرو پوهېدل. نو هغه ووایي ولید بن مغیره چې زه ما خو شعرونه اورېدلي دي د شعر د لطافت نه او د شعر د فصاحت نه او د بلاغت نه او د وزن نه او د دې د رموزو نه او د دې د ابحارو نه چې دا په کم بحر کې دی، د دې ټولو څیزونو نه زه واقف یم. خو چې کم مزه او کم لطافت او کم فصاحت او بلاغت او کم رمز او کم سر او اسرار هغه په دې آیت کې دي، نو زما دې قسم په خدای چې دا چا انسان کول نه دی. او کافر خدای ووایي وی که عرب ټول را جمع شي او په یو دغه باندې کینی چې راځئ چې ټول په جمع باندې یو داسې شعر جوړ کړو چې ټول د خپل خپل تنقید نه وباسو، نو وی هغوی د دې یو ټکي سره مقابله نشي کولی. دا د انسان کول نه دی، وی او دا د الله کول دی. بس دا یې وایي عناد وپکې بیا یې مو ایمان راونوړه. دې کې الله رب العزت د عدل د انصاف د دې ذکر کوي. عدل کوئ. مونږ خو عدل صرف د وزیر اعظم نه د بادشاه نه غواړو، مونږ عدل صرف د کلي د مشر نه غواړو. عدل به هر څوک کوو، عدل پکار دی، انصاف پکار دی. د چاکور کې څوک وي د هغوی به منځ کې انصاف کوي. الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي که چېرې تاسو کولی شئ تاسو ته اجازت دی د دوو د دریو د څلورو پورې د بیبیانو، خو که چېرې ګورې تاسو انصاف نه شئ کولی نو بیا همدکه یو کافي ده. دا صرف کول خو نه دی، بیا سر ته هم رسول دی. د دې آیت شریف کې الله تعالی د عدل حکم کوي چې عدل کوئ، احسان کوئ،
احسان کوئ، په عباداتو کې احسان کوئ، معاملاتو کې احسان کوئ، یو بل سره عزیز ولی کې احسان کوئ، بل خپلوان پالئ. خپلوان د خپلوانو ډېر حکم راغلی، خپلوان پالئ. نو که څوک ډېر غټ عالم وي او شیخ طریقت او رهبر شریعت او پیر طریقت وي او په لکاو خلق د هغه عقیدتمند وي او په درګاو خلق د هغه موریدان وي او په سونو خلق د هغه خلفا وي، یو لوی محدث دی په زرګونو طالبان او علما د هغه شاګردان دي، یو لوی عالم دی بالله خلق د هغه تقریر ته غوږ دی، یو لوی خطیب دی بالله خلق ورپسې د جمعې مونځ کوي، یو حاجي دی هغه اویا کاله او شپېته کاله عمرې او حجونه کړي دي، خو دې بله د خپلوانو حق نه ادا کوي. د دې ټولو خبرو هېڅ فایده نشته تر هغه پورې چې دی د خپلوانو حق ادا نه کوي. دا څه خبره شو؟ دا خو صرف دا نه ده چې بنده بس وایي چې دی خدا کار کوي، دی خدا کار کوي، بلکې دله په کار دا دي چې دی د دین ټولې شعبې ومني، دی ټولې شعبې. او د دقه سړي د ریا دا کافي ده چې دی دا څه کوي دا دی د الله دپاره نه کوي، ګدنه الله دپاره کول د به د الله حکمونه منلو، د به د الله حکمونه منلو. دی چې څه کوي دا دی د خپل نوم دپاره کوي، که دی عالم دی، که دی سخي دی، که دی مجاهد دی، که دی پیر دی، که دی مقرر او خطیب دی، نو دا دی چې څه کوي نو دی دې ته ګوري چې دا خلک به زما معتقدین دي، مین دي را باندې. که دی د الله نه یېرېده د به ټولو خلکو ته لته ورکړی وه، یوازې یو الله به یې رضا کړو. دی یو الله نه رضا کوي، دی وایي دا خلک رضا کوم. په کار خو دا ده چې موږ یو الله رضا کوو، الله دې زموږ نه رضا شي. دا خو دی په خپله کې د خلکو خیال ساتي. نو که شپېته اویا کاله بنده د خلکو خیال وساتي او ووایي چې دا خلک به راته ښه سړی ووایي، مړه دا څومره ژوند دی چې دی به درته ښه سړی ووایي. ښه خو دا ده چې موږ ته زموږ خالق ښه ووایي. ما تاسو ته څو ځله ویلي، حضرت تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی چې یو ناوې له خپلې ملګرې راتلې سنبال یې کړه، نو بیا یې ورته وی نن څه بل شان خوند کې ته ډېره ښکلې. یو بوله راتله ورته بیا وی ته ډېره ښکلې، بله به راتله ته ډېره ښکلې، بله به راتله وی ته بل شان خوند کې. هغه په ژړا شوه. نو سهیلو ورته ووی ته ولې جاړې؟ عامې ښځې ناوېګانې چې څه پسې جاړي لکه کور پسې یا مور پسې پلار پسې خپلو وروڼو خویندو پسې هغه شان جاړي؟ هغې وی نه وی ستاسو په دې صفت باندې جاړم. وی ولې؟ وی لګیا یې که نه، که دا ټول کور د ښځو ډک شي او ټول کلی راجمع شي او د کلي هره ښځه وایي چې ته ډېره ښکلې، او حقیقت دا دی ما ته ښځې او سړي ووایي چې د دې په شان ناوې نشته، ما له دا هېڅ فایده نه راکوي تر څو پورې چې هغه چا نه دي ویلي چې د چا په دپاره ده په ډولۍ کې ځم. ما ته چې زما خاوند ووایي ښکلې نو هله به ښکلې یم. ستاسو په ښکلېوالي صفتونو باندې څه کېږي؟ حضرت تانوي رحمت الله علیه وایي زموږ مثال داسې نه دی که د هغې ناوې په شان شونو ښه به یو. ناوې وی چې ما ته هغه څوک ووایي چې چاته مې سنبالوي نو هغه ووایي چې ښکلې نو هله نو موږ ته د ټول خلک ووایي، نو چې موږ ته زمونږ محبوب او خالق ونه وایي چې تاسو ښکلې موږ به څه ښکلې. الله دې وکړي چې که خلک ووایي او که نه، خو چې الله موږ ته ووایي چې او راځئ تاسو ښکلې وایي، چې موږ د هغه چا خوښ یو چې چا پیدا کړو، چا دپاره دا دنیا کې موږ لګیا یو چې دا وکړو دا وکړو دا وکړو. نو خالق چې بنده د خوښې اعلان وکړي، الله اکبر، هغه لویه واني ده. او دې نه کي خلک که نه ګمنامه کې چې زموږ د بزرګان ژوند تېری ګوره د دې په سر باندې ځان پوه کوي. هغه زړه ته یو الله هغه محبت راغلی، هغه وایي نور محبتونه پرېږدئ، یا نور محبتونه پرېږدئ. وایي دې ته به څوک پراتی، موږ به ټوله دې ته وي چې وارکه پلانکی څه وایي پلانکی څه وایي پلانکی څه وایي. دا ځکه دا بزرګان اکثر تقریبا بس ګمنام ژوند تېروي. دا زمونږ حضراتو به چې ګمنامي نه اختیاروله، وایي د هغې وجه ما ته اورېدلې وه دا وه، وی هغه وی چې الله به مو ونیسي چې څه مو درته ښولي و هغه مو ولې خلکو ته نه دي ښولي. وی د دې د وجې دننه کېږو نه، ګنې مونږ به چا نه ولیدلې. ټول کوشش د دې لپاره پکار دی چې مانه الله رضا شي، الله دې زموږ ستاسو نه رضا شي. د ټولو اوامرو د کولو د نواهیو نه د ځان بچ کولو دی الله مونږ او تاسو له توفیق راکړي، طاقت دی الله راکړي، دا غواړي د الله نه. صلی الله تعالی